د امریکا تازه څرګندونې افغانستان کې د بشري مرستو حالاتو ته دوام ورکوو. د امریکا لخوا تازه خبر د امریکا شارج دافر وایي چې امریکا لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافر وایي چې هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکمري چې پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 21 له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د $200 میلیونه اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکي هیوادونو له افغانستان سره د $2 میلیارد او $400 میلیونه مرسته وکړه.